د غږیزو کتابونو ګرانو اوریدونکو، اوس به تاسو ته د اسلام تاریخ څلورمه برخه وړاندې شي. څلورم فصل: غزاګانې، بدر، احد او احزاب. د قریشو دښمني. د مکې مشرکان د کسات په اور سوځېدل. هغوی دا نشو لیدی چې مسلمانان مدینې ته لاړ شي او هلته د ښه او هوسا ژوند خاوندان شي او اسلام د په داسې تیزۍ سره خپور شي. مشرکان مسلمانانو پسې تر حبشې پورې ولاړل. اوس خو مدینه لا دومره لرې نه وه، نو مشرکانو د مدینې منافق مشر عبدالله بن ابي ته ولیکل چې یا مسلمانان هلته ووژنه او یا یې له مدینې څخه وشړه، او که داسې ونه کړې نه موږ به پر تاسو یرغل وکړو او له مخې به مو لرې کړو. خو عبدالله بن ابي د مکیانو دا غوښتنه عملي کولی نه شوه، ځکه مسلمانان لا تر د مخه پوه او کله چې د مکې یو مشر د جابر زوی د مدینې په ورشو یرغل وکړ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم څاروي لوټ کړل، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نور متوجه شو او حفاظتي تدابیر پیل کړل. د قریشو بهیرونو او کاروانونو به کال په کال د تودوخې پر مهال شام ته تجارتي مالونه وړل او د مکې هر څوک به د دوی په بریالي سفر خوښ و، ځکه هر چا به د خپل مال د پلور لپاره دغه بهیر ته د ګټې لپاره سپاره چې هلته ورته نور مال وپیري چې په دغه دوه اړخیزه تجارت کې غبرګه او ډیره ګټه کوله. مورخینو ویلي دي چې دا د صادراتو او وارداتو ټول تجارت ډیر ځله نږدې د کال 5 میلیونه دیناره کېده او ګټور بازار یې تود و چې ګټه به یې 50 په سلو کې وه. له دې دا ښه څرګنده ده چې د مکیانو کاروبار زیاتره دغه کارواني تجارت پورې اړه لرله او د دغه تجارت په ترقۍ پورې د ټولو وګړو خوښي تړلې وه. له نقشې څخه دا جوته ده چې له مکې څخه به کوم بهیرونه شام ته تلل، مدینه د دوی په لاره کې وه. په داسې ځای کې د مدینې واقع کېدل د مسلمانانو ته ګټور و چې دوی د قریشو قافلې ایسارولی شوې او قریش یې سولې ته اړ کولی شو چې همدا د دوی ډیر ښه دفاعي حربه وه. خو دا څرګنده ده چې پیل به د مسلمانانو له خوا څخه نه کېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم تل پیل کوونکي ظالمان ګڼل او وروسته چې د الله جل جلاله له لوري د جګړې اجازه وشوه، د دې الفاظ هم داسې وو: د الله جل جلاله په لاره کې له هغو وګړو سره جګړه کوئ چې له تاسو سره جګړې کوي. د قریشو دښمني له مسلمانانو سره له دې عمله هم زیاتېده چې مسلمانانو د قریشو د بهیرونو په مخ کې خنډونه اچول. خو دا کار څرنګه پیښ شو؟ هغه تفصیل دا دی چې له هجرت څخه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله نه خو یو نیم مسلمان به د خپلوانو د کتلو لپاره مکې ته د حج په مهال تګ راتګ کوو، او دا ځکه چې د حج په ورځو کې د جنگ جګړې منع وې. یو ځل اوس قبیلې مشر سعد د معاذ زوی حج ته ولاړ او له خپل دوست امیه د خلف له زوی سره د کعبې طواف ته ورته چې ابو جهل ولید ویل که ته اوس له امیه سره نه وای نو هیڅکله به بیرته نه وای تللی. سعد رضی الله تعالی عنه ورته وویل که تاسو موږ له حج څخه منع کړئ موږ به هم شام ته پر مدینه ستاسې تجارتي لار در بنده کړو. سربیره پر دې د مکې قریشو ډیر قبایل له مسلمانانو سره له اړیکو منع کول. د هجرت په 2م کال یمني استازي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او ورته ویل چې د مکې مزري قبایل او د هغوی خلیفګان موږ مدینې ته له راتلو منع کوي. خو لکه څرنګه چې د مدینې او یمن په منځ کې مکه ده، همداسې د مکې او شام ترمنځ مدینه هم پرته ده. نو که مکیان یمنیان پرې نږدې چې مدینې ته تګ راتګ وکړي، نو د مدینې وګړي به هم مکیان د شام تګ راتګ ته پرې نږدې. جګړې ته د مکیانو ځانونه تیارول هم کوم پټ کار نه و. د منافقینو په واسطه چې کوم ګواښونه کېدل، پر دغه ګواښونو رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر وو. نو عبدالله بن ابي سلول ته وویل آیا تاسو له خپلو زامنو او ورونو سره جنګیږئ؟ په دې توګه هغه بیا منع کړی شو. خو له اسلام سره د مکیانو له دښمنۍ او پر مدینه د یرغل له خبرونو څخه مسلمانان ناآرامه شول. ډیر ځله به رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښ او څارنه به یې کوله. د وسلوالو څارونکو انتظام یې وکړ چې په دې توګه یې د وړو څارونکو ډلګیو په جوړولو او د مدینې د خوا او شا ساتنه کوله او د مکیانو د قافلو خبر به یې اخیسته. پر مدینه د مکیانو بهیرونو د یرغل شکل درلود.
د دې لپاره هم حفاظتي تدابیر پکار وو چې مدینه کې تیریدونکي بهیرونه په خپله کوم شرارت جوړ نه کړي. 2-3 ځله چې خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظتي څارونکي ډلګۍ جوړې کړې او د مدینې څارنه یې کوله، په دغه موده کې کومه جګړه ونه شوه او هڅه یې وکړه چې شاوخوا قبایل له ځان سره ملګري کړي. په 623 عیسوي کال کې د نخلې پیښه وشوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهش زوی له 12 سرتیرو سره د دښمنانو د خبرو د راوړلو لپاره نخلې ته واستوه. لیک یې ورکړ او ورته ویل چې 2 ورځې وروسته یې وسپړه. تر د نخلې پورې واټن نږدې همدومره و. عبدالله چې لیک پرانست نو هغه حد ورته په لیک کې لیکلی و. په نخله کې اوسه د قریشو د حالاتو پته ولګوه او موږ ته خبر راکړه. د قریشو څو کسو تجارتي مال له ځانه سره یوړ چې په لاره کې ورسره عبدالله مخامخ شو. عبدالله یو غشی ورغوزار کړ او په هغوی کې عمرو بن حضر نومه یو سړی مړ شو او 2 تنه یې ونیول شو او یو څه مال په غنیمت هم لاسته ورغی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څرګنده شوه، هغه په دې کار ناخوښه شو ځکه چې هغه د جګړې اجازه نه و ورکړې. نو په دغه غنیمت کې له برخې اخیستو څخه یې انکار وکړ. نور اصحاب هم له عبدالله څخه خوابدي شول ځکه چې په حرام میاشت کې چې جګړه بنده وه، وژل شوي او حضرمي د قریشو د مشرانو څخه وو. د دوی په وژلو کې قریش خوابدي شول او د بدل اخیستو اراده یې وکړه. مشهور مورخ علامه ظهیر لیکي کوم څیز چې د بدر په پیښه یې راوپاروله د هغې سبب هم د همدغه حضرمي وژنه وه ځکه چې وینه ګټل په عربو کې یو قومي خاصه وه. په دغه ورځو کې له شام څخه یو تجارتي بهیر د ابو سفیان په مشرۍ له شام څخه مکې ته راستون شو. یو ورانکاری او اواز اچونکې ډله چې مسلمانان د دغه بهیر د لوټلو اراده لري او ورته چمتو دي، په دې سبب مکیان را وپارېدل. دا اوازه وه او په مدینه د یرغل لپاره سره راووتل. خو ابو سفیان د ساحل له لارې قافله روغه رمټه مکې ته ورسوله، خو پوځ وتلی و. ابو سفیان استازی ورواستوه چې موږ بیرته راوګرځېدو. دا استازی په جهزه مقام کې لښکر ته ورورسېد او د بهیر د روغ رسېدو خبر یې ترلاسه کړ. په دې مهال ځینو مشرانو دا خوښه کړه چې بیرته مکې ته ستانه شي، خو ابو جهل دا ونه منله او په جګړې یې ټینګار کوه چې جنگ جوړ شو. د بنیر زهیره او عادي قبیلې ونه غوښتل چې جنگ وکړي او بیرته ستنې شوې او ابو جهل نور پاتې پوځ په ځان پسې کړ او د بدر نومي ځای په لور ور روان شو. د بدر جنگ د هجرت 2م کال 623 عیسوي کال. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خبر شو نو څه له پاسه 300 سرتیرو سره له مدینې څخه ووت. بدر له مدینې څخه 8 میله لرې د یو کلي نوم دی چې عربو به کال په کال پکې یوه میله جوړوله. قریش دلته ته مخه راورسېدل او هغه سیمې ونیولې چې له جنگي پلوه ډیر اهمیت لره. مسلمانانو په یو لویه چینه واړول او مناسب ځای جوړ کړ. په ورخ ځمکه چکړه شوه او یو څه ډېرې اوبه هم پکې ډنډ شوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پوځ منظم کړ نو دعا یې وکړه، یا الله تا چې له ما سره کومه ژمنه کړې ده هغه ژمنه نن پوره کړه. که نن ستا دا څو بندګان له منځه لاړ شي نو تر قیامته پورې به ستا کوم نوم اخیستونکی پاتې نشي. د کفارو شمېر له مسلمانانو څخه 3 ځله زیات و. کله چې جګړه پیل شوه په جګړه کې ورور له ورور او پلار له زوی سره جنګېدل. دواړو لورو سره خپلوان ښکارېدل. الله جل جلاله غوښتل چې اسلام ته بری ورکړي. کفارو ماتې وخوړه او یا سړي ووژل شول چې پکې د ابو جهل او عتبه غوندې مشران هم وو. خو دوی په مقابل لوري مسلمانانو کې 14 تنه شهیدان شوي وو. د مسلمانانو د بری لامل سره له دې چې مسلمانان لږ وو، وسله یې کمه وه، خو ستر بری یې وګټه. دا د الله جل جلاله د مرستې څرګنده ثبوت و. خو د بری دنیاوې وسایل هم موجود وو. له ټولو تر د مخه د قریشو ترمنځ خپلمنځي نفاق و. عتبه او څو نور مشران لا له لومړي سره د جګړې مخالف وو او د بني زهره وګړي خو لا د مخه په خپله مخه تللي وو، نه ځکه په لښکر کې اتفاق او جوش نه و پاتې. د ورښت اثر هم و. دواړو خواو ته
یو شان نه و. د مسلمانانو پلو خټې لږې او ځمکه یې ښه شوه، خو د کفارو په لورې چې چکړې او خټې زیاتې وې چې تګ راتګ پکې سخت و. لمر د مسلمانانو شاته و او کفارو ته مخامخ و چې د کفارو سترګې یې برېښولې. مسلمانانو په لوړه ول چې د دوی لږ شمېر هم ډېر ښکارېدل او د دوی برعکس د کفارو لښکر په ټیټه سیمه کې خیمې وهلې وې چې شمېر یې دومره نه ښکارېده، او چې مسلمانان ورته ډېر ښکاره شول ډار یې په زړونو کې کېناست چې قرآن کریم یې هم یادونه کړې ده. د کفارو د صفونو انتظام ډېر ګډوډ او نامنظم و، خو د مسلمانانو صفونه په خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم منظم کړي وو. که پوځ لږ هم و بیا هم ډېر ښکارېده. مسلمانانو په ډېر بې پروایۍ هوسا شپه تېره کړې وه او ګهیځ خوښ راپاڅېدلي وو او قریش ټوله شپه نارامه وو، نو ځکه یې ګهیځ حالت ناسم او ګډوډ وو. د بدر د جنگ اهمیت او د هغې بایلې. د بدر جګړه د مسلمانانو په تاریخ کې یو خاص اهمیت لري. یو څو بې وطنه کسان چې د قریشو له ظلمونو څخه یې خپله سیمه پرېښوده او په مرسته کې میشت شول، اوس دومره پیاوړي دي چې ظالمان د خپلو تورو په زور تباه او برباد کړل او ترې په تېښته وتښتېدل. په دې بري مسلمانان نور هم زړور او پیاوړي شول. د اسلام رښتینولۍ او لړتیا له هماغه ځایه پیل کېږي. اوس مسلمانان بې وطنه مهاجر او خوار و زار نه وو، بلکې یو ژوندی او خپلواک قوم دی. علامه شبلی لیکي چې د بدر جګړه په حقیقت کې د اسلام د سرلوړي د بنسټ ډبره وه. همدا دلیل و چې کومو وګړو په دغه جګړه کې برخه درلوده هغوی ټول جنتیان وګڼل شول. دویم، یو موټی مسلمانان په څو کړیو کې له څو کفارو سره په جګړه کې بریالي کېدل یو راز معجزه وه. همدا وه چې دا بری د حق د ملاتړ د یوې رباني فیصلې حامل و. یو پلو د اسلام دین او د ده د خپرولو مسله وه او بل لوري ته د کفارو د ماتې او بربادۍ او ناکامۍ جزا ده. د بدر بری اسلام لا پسې پیاوړی کړ او باطل یې وځپه او محوه یې کړ او ټولې نړۍ ته یې د اسلام دروازې پرانستې. خو که اسلام ماتې خوړلې وای نو لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی که د الله جل جلاله دا څو بندگان ناکام او له منځه لاړ شي نو بیا به تر قیامته څوک د الله جل جلاله نوم وانخلي او مسلمانان به د تل لپاره ختم شوي وای او دا ستر مذهب به له مدینې څخه نور په مخه نه وای تللی. خو د بدر د جنگ د بریالیتوب ډګر اسلام ته پرمختګ ورکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس یوازې یو مبلغ نه بلکې د حق پیغام رسونه او د حق ساتنه یې په توره کولی شوه. نړۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم بری اوس مني. لکه د بدر د جنگ نه وروسته ډېرو وګړو چې د ده په بری کې شک درلود ډېرو ایمان راوړ. د قریشو نامتو کسان چې د اسلام سخت سري دښمنانو په جګړه کې له منځه لاړل. ابو جهل، عتبه، ولید، شیبه، سعد او د عاصر زوی او امیه د خلف زوی ټول مشرانو چې د دوی په وژلو د قریشو زور اوبه شو او له منځه لاړ. منافقانو او د عربو قبایلو چې دا واقعات ولیدل د بدر له بري څخه وروسته ډارېدل. له مسلمانانو سره یې اتحاد نشو کولی خو مخالفت یې پرېښود، ځکه اوس مسلمانان د لټو ځواب په کاڼو ورکولی شي او د پوره مټ خاوندان دي. د مدینې د میثاق او تړون له مخې یهود باید له مسلمانانو سره ملګري شوي وای، خو د دوی د مرستې د اړتیا په حالت کې دوی بېطرفي اعلان کړه. اوس چې لږ شمېر مسلمانان په کافرو لاسبري شول نو یهودو د دوی د ورځ په ورځ بریالیتوب له امله کینه ورسره واخیسته او په مسلمانانو یې رخه راغله او معاهده یې پرېښوده او په څرګنده یې له مسلمانانو سره دښمني پیل کړه چې له دې له امله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی په مخالفت ودرېد چې تر ټولو د مخې د یهودو قینقاع نومې قبیله له مدینې څخه وشړله. د بدر د غزا یو ممتاز خصوصیت دا دی چې الله تعالی جل جلاله په قرآن کریم کې د دې غزا په تفصیل یادونه کړې ده چې په انفال صورت کې پر دوی د مننو او نعمتونو په اړه راغلی دی. الله تعالی جل جلاله د مسلمانانو د مرستې لپاره ملائک راواستول او مسلمانانو ته امر وشو چې کفارو ته ټینګ ودرېږئ او د بري زیری ورکړ چې د دې لږ شمېر مسلمانانو زړونه ډاډه او پیاوړي شول. بری یې ترلاسه کړ او غنیمت یې په برخه شو.
الله تعالی جل جلاله فرمایي په دې پوه شئ چې څه په غنیمت ترلاسه کوئ 5مه برخه یې د الله او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلوانو، یتیمانو، مسکینانو او مسافرو ده. نور 4 برخې غنیمت د نورو مجاهدینو لپاره ورکول شوي دي. له اسیرانو سره د مسلمانانو ښه چلن د بدر د جنگ یو ارزښتناک او زرین یادګار دی.